سلامونه او احترامات می قبول کوئ دوستانو. نن در سره یوه داسې واقعه شریکوم، یقینا چې تاسو یې واورئ نو ستاسو به هم ویښتان ودرېږي چې د رمضان مبارک میاشت ده او په دې کې موږ خپل ټول ګناهونه ختموو او خپل آخرت ځان له جوړوو. او په هر ځای کې په هر کلي کې د بناتو مدرسې دي، یعنې ډېره ښه خبره ده. خو 3 ورځې مخکې چې یو کاري د خپلې مدرسې د 2 جینکو چې دواړه خویندې دي ورسره زنا کړې ده، دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. مونږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. عزتمندو، دغه واقعه په 400 کې رامخې ته شوې ده چې یو کاري د خپلو مدرسې شاګردې سره زنا کړې ده چې په مدرسه کې 2 خویندې په علم کولو چې دغه کاري ورسره جنسي زیاتې کړې دي. جینکو په میډیا ته دغه خبره کړې ده چې زما سره کاري دغه غلط کار کړی دی. وایي چې کاري ماته داسې وویل چې زه به تاله پیسې درکوم او زه به ستا ټول وجود ښکلوم، خو ما دغه نه کول چې بیا یې زه په زوره ونیولم او زما سره یې دغه کار وکړو. خو چې کله ما کور کې دغه خبره وکړه نو بیا یې زما د مور نه ماپیانې غوښتلې، نو زما مور بیا دغه کاري ماپ کو ځکه چې زما نو رونه شته او پلار مې هم مړ شوی دی او اوس یې زما د خور سره هم دغسې ناروا کار وکړو چې پولیسو زموږ رپورټ هم نه اخیستو. دا بله جینۍ وایي چې په 3 روژه دغه کاري ماته اوازونه کول، خو زه نه ورتلم او نورو جینکو روژه ماتې تیارولو. نو بیا دې کاري راته وویل چې دا ماشومه بهر کمرې ته وخېژوه. چې کله ما بوتله نو کاري زما پسې راغلو او زه یې هلته ونیولم او زما سره یې په زوره زنا وکړه. چې ما کله چغې کړې نو زما خور او یوه بله جینۍ چې راغله نو دغه کاري زه پرېښود او بیا د خپل کار کړی و چې بیا په مدرسه کې ټولې جینکۍ خبرې شوې، خو زما عزت یې د خاورو سره خاورې کو. دوستانو، داسې ډېرې واقعګانې دي چې پکې اکثر به د جینکو سره په مدرسه کې دغه ناروا کارونه کیږي. نو حکومت لا په کار دی چې له داسې کاریانو مخنیوي وشي او قانوني سزا ورکړي او دوی له دې انصاف میلاو شي. دوستانو، دا و د نن ورځ یو دردونکی خبر چې در سره مو شریکو. که ویډیو مو خوښ شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله پامان.